د شپې په دې تورو تیرو کې الله ته خپل حاجتونه بیانوي په دغه تیرو کې به دله ختم کړي او د انسانان به ترې خبر نه شي او نه به دې چاته ذلیله کړي او نه به دې چاته پرېږدي خو موږ د ورځې په رڼا کې په مخلوقاتو پسې منډې وو او بس دغه مخلوق باندې مې اعتماد دی او په مخلوق باندې مې یقین دی چې څه دي دا د مدیر صاحب سره دی او دا د منیجر سره دی او دا د کپیل سره دی او د سعودي عرب په ویزه کې دی او چې څه دي هغه د مالدار سره دی او د خان او د ملک سره دی ځکه داسې سړی هغه د عزت ژوند ورته نه نصیب کېږي سړی وایي اسباب لټ نو هغه اسباب لټوه خو اول هغه چا سره رابطه وکړه څوک چې اسباب جوړوي نو هغه به دله اسباب جوړ کړي هم دقه انسانان د یو بل مرسته کوي خو په داسې طریقه به دله اسباب جوړ کړي او داسې اسباب به دله جوړ کړي چې په هغې کې به عزت په عزت کې پاتې شي برکتي ژوند به وي سکون به راحت به خاصی تو اسباب لټه خو ځان دې پکې ذلیله کړی دی وایي اسباب لټه خو سکون او د زړه اطمینان او خوشحالي او عزت هر څه دې پکې بېللي اسباب ولټوه خو وروسته د هغه چا سره د رابطې نه څوک چې دغه اسباب دله جوړ